بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. دی سورت مبارک تا سورة البراءت وائی او دا دی سورت مبارک پا مدینہ منورہ کے نازل شوے دا. پا قرآن کریم کی دو قسم سورتون دی. یو مکی سورت تا او بعد مدنی سورتون دی. دو قسم سورتون نازل شوی دی. یو مکی سورتون او بعد مدنی سورتونه. او مخکې ما دا تعریفات کړیو چې مکی سورت څه ته وایي او مدنی سورت څه ته وایي. مختلف اقوال علماء کرام ذکر کړی دي، لیکن بعد تعریفات دا دي چې مکی سورت هغه سورت ته وایي چې کم په مکه مکرمه کې نازل شوی وي، او مدنی صورت هغه مبارک صورت ته وایي چې کم په مدینه منوره کې نازل شوی وي. او بعض علماء کرام دا تعریف کوي چې مکی صورت هغه ته وایي چې کم د هجرت نه مخکې نازل شوی وي، او مدنی صورت هغه ته وایي چې کم د هجرت نه بعد نازل شوی وي. مختلف تعریفات علماء کرامو د مکی سورتونو او د مدنی سورتونو کړي دي، خدا پکیم دي. دا سورت مبارک چې سورت توبه ده، دا مدنی سورت ده، مدینه منوره کې نازل شوی ده، او 119 آیاتونه دی پکې او 14 پکې رکوګانی دي. علماء کرام فرمای د دې سورت مبارک په سر کې کو ستاسو خیال به بسم الله نه د لیکلی شوی. عام خلق ورته وای و هغه سورت چې کم کې بسم الله نه د لیکلی شوی بی کلمی سورت. علماء کرام فرمای د دې سورت مبارک پسر کې د بسم الله نه لیکلو وجه څه شی ده؟ ولې بسم الله الرحمن الرحیم نه د لیکلی شوي؟ قرآن کریم کې یو سل څوارلس سورتونه دي، او سوا د دې سورت مبارک نه چې سورت توبه ده، د هر سورت مبارک پسر کې بسم الله الرحمن الرحیم هغه لیکلی شوي ده، او د دې سورت مبارک پسر کې نه ده لیکلی وجہ څه شی ده؟ نو علماء کرام د دې مختلف وجوهات بیانوي. پکې علماء کرام د دې مختلف وجوهات بیانوي. یو وجہ دا ده چې قرآن کریم کم مبارک صحابی جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک جمع کړی ده چې هغه ته جامع القرآن وایي. د هغه نه چا تپوس کو چې حضرت باقی سورتونه چې د سورت توبې نه علاوه نور سورتونه دي د هغې په سر کې بسم الله شته، بسم الله الرحمن الرحیم، او د سورت توبې په سر کې بسم الله نه ده لیکلی شوي. د دې وجه څه شی ده؟
ناغا جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تو فرمایل وید شو د سورتونو په شروع کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه بمونږه بسم الله اوریدله چې کله به یو سورت مبارک شروع کېدلو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په بسم الله الرحمن الرحیم او فرمایله او سورت مبارک په شروع کو او د دې سورت مبارک په سر کې بسم الله تنمونګه نه د اوریدلی نو لہذا زکه پدې کې بسم الله نه د لیکلی شوی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه د اوریدلی شوی نو بسم الله پاک زکه نشتا یو وجه خو دا شوه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سورت توبه په سر کې بسم الله نه د فرمایلی نو زکه د دې سورت مبارک په سر کې صحابه کرام او حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې جامع القرآن دی قرآن کریم جمع کړی دا اغم بسم الله نه د لیکلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجه نه چې هغوی نه د فرمایلی دویم اونه لیکله او دویمه وجه علماء کرام دا ذکر کوي چې د سورت توبه په سر کې بسم الله ولې نه د لیکلی شوي نو مفسرین کرام رحمه الله دا حکمت ذکر کوي هغه څه ده چې بسم الله کې د الله پاک جل جلاله مبارک نوم کې د رحمت ذکر ده بسم الله دې کې د الله پاک جل جلاله رحمت طرف ته اشاره ده او په سورت براعت کې الله پاک جل جلاله د کافرانو د مشرکانو نه د بیزاری اعلان فرمایلی ده لہذا د کافرانو د مشرکانو نه د الله پاک جل جلاله د بیزاری چې کم اعلان فرمایلی ده یعنی هغوی د رحمت مستحق نو نو ځکه بسم الله د سورت براءت په سر کې اونه لیکله دویمه وجه علماء کرامو دا ذکر کا چې بسم الله کې د الله پاک جل جلاله مبارک رحمت تا دې کې د رحمت ذکر ده او د سورت توبه په سر کې د مشرکانو نه د بیزاری اعلان الله پاک جل جلاله د بیزاری اعلان فرمایلی ده لہذا هغوی د رحمت مستحق نو نو ځکه بسم الله الرحمن الرحیم د دې سورت مبارک په سر کې اونه لیکله او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ما در توی دتا جامع القرآن وائی قرآن کریم دا مونږ سره چې کم مصحف شریف پروت ده دیتا مصحف عثمانی وائی مخکې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانہ کې قرآن کریم په دې شکل کې نو دا مونږ سره چې لکه څنګه کتاب شکل کې ده قرآن کریم امداو خو لیکن داسې کتاب شکل کې نو چرته به په یو پاڼه لیکلی شوی چرته به په سرمنه لیکلی شوی چرته به په کاڼو لیکلی شوی او بیا د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک زمانہ چې راغی دا ټول قرآن کریم را یوځای کو نو لہذا پاغی کې بسم الله الرحمن الرحیم نوا نو ځکه د سورت براءت په سر کې بسم الله اونه لیکله او ما درته وی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو عظیمه کارنامه دا کړې ده چې خلقو ته دا بیان فرمایلی چې قرآن کریم به د قریشو په لغت کې وایي
د قریشو او لغات تیخه قرآن کریم کې پسو لغاتو کې ویلې شو او لغاتو کې نازل شوی ده خو لیکن په آخر کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا او فرمایل چې قرآن کریم به دا د قریشو په لغت کې وایي او وجه صدا یو ذل حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور خلافت کې آرمینیا او آذربایجان چې دا د روس علاقې وي دلته کې جنگ او دلته جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او تشریف راوړ او جهاد د پاره ناغه کې دو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهما هغه کې خپل کې په د قرآن کریم په تلاوت کې اختلاف راغو یو د قرآن پاک تلاوت وی یعلمون او بل وی یعلمون دام یو لغت تخا دام یو لغت تا گوره یعلمون نیو صحابی مبارک وی یعلمون او بل وی یعلمون دا قریش لغت یعلمون دلکه دا مونږ چې وایو الحمدلله او ابل مبارک صحابی یعلمون بل قراءت وی اخپلو کې اختلاف او د جهاد موقع دا د جنگ ټیم دا او د دې مبارک صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په خپل منځ کې اختلافات پیدا شو د دین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خبر شو وی فرمایل چې ګوره مخکې اجازت او چې قرآن پاک څوک په کم لغت کې وایي د قریشو نه علاوه شپږ نور خاندانونه نو شپږ او یو چې جمع کې وشو کنه نو قرآن کریم په وو ژبو کې ویلی شو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا دا خبر رسیدو ویسیب دا دو صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پا منس کے اختلافات پیدا شوی دی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او فرمایل وی ما تا دا محسوس شوی دا چه هر یو قبیلے والا پا خپل لغت باندے او په خپل لغت باندې اصرار کوي پاغي باندې لګي دا او جګړې کوي خو لیکن وی فرمایل چې قرآن کریم د قریشو په لغت کې نازل شوی دا او نور خلق د خپل مطابق لغتونو خو مخکې وی کنه خو اوس صرف ز پابندی لګوم صرف قرآن کریم به د قریشو په لغت کې ویلی شي نور لغات پس کوي اب پریک دی صرف د قریشو په لغت کې او د هغې د لغت مطابق په قرآن پاک ویلی شي او اوس ټوله دنیا ښه دا قرآن کریم د لغت د قریشو مطابق وایي نو الله پاک جل جلاله د دوی ته جزای خیر ورکړي ښه چې دا امت د اختلافاتو نه بچ کړی ده او د افتراق دروازه بنده کچې جګړې مه کوئ او علماء کرام فرمایي کو چا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک دا حکم او نه منلو په موږ باندې حکم منل لازم دي که نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین پتا سو باندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی پتا سو باندے زما سنت مبارک لازم دی او زما د خلفاء راشدین کرامو چاگئی پا ہدایت دی
دی هغې سنتم په تاسو باندې منل ګورئ لازم دي. لہذا اوس په د لغت د قریشو مطابق قرآن پاک لوستلی شي او دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې خلیفه راشدو دا د هغه د قول مطابق ده. نو لہذا علماء کرام فرمائی کو کم سړی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک وینا نه مني نو دا په حقیقت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان نه مني چې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پتاسو باندے زما سنت لازم دی او د خلفاء راشدین کرامو نو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اغا خلیفہ راشد و درم نمبر. لکه مونږ اوس زمانه کې شل رکعاته تراویح کو کنه انشاءالله تراویح را روانې دي. خدای پاک جل شانوی دې په خیر سره راولي. شل رکعاته تراویح دا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک عمل ده او کو کم سړی د جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک عمل نه مني دا په حقیقت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د فرمان نه منکر ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پتاسو باندې زما سنت لازم دی او د خلفاء راشدین کرامو چې هغوی په هدایت باندې دي د هغوی سنت مبارک پتاسو لازم دی. لہذا شل رکعت تراویح کول دا سنت د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی. او کو کم اوس نه مني کم په اعتراض کوي او کم د شلو رکعاتو منکر وي دا حقیقت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې فرمان مطابق عمل نه کوي او دغه تابعدار نه ده. لہذا جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا دو صحابہ کرام د دینه منی کل چې ګوره جګړې مکوي او اختلافات سو کل اختلافات ختم کل. نو لہذا د دې صورت مبارک پسر کی بسم الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه ثابته او دویمه وجه چې د دې صورت مبارک پسر کې بسم الله زکه نشتا چې بسم الله کې د الله پاک جل جلاله رحمت ته اشاره ده او پسر د صورت کې الله پاک جل جلاله براءت اعلان فرمایلی ده د کافرانو نه د مشرکانو نه. لہذا هغوی د رحمت مستحق نه دي ځکه بسم الله د دې صورت مبارک پسر کې نه ده لیکلی شوي. اوس کو یو سړی د تلاوت کوي ښه د مخکې نه لکه د دې نه مخکې صورت انفال ختم شو کنه د مخکې نه صورت انفال تلاوت شروع کړی د نهمه سپاره لسمې کې سوره انفال شروع ده او بیا د هغه صورت انفال ختم کو او دا صورت براءت شروع کوي نو بیا به بسم الله نه وایي بر ډایرکټ په وایي براءت من الله ورسوله. دا صورت مبارک په ډایرکټ شروع کوي او کنه د مخکې نه دا د اول نه صورت براءت تلاوت شروع کوي لکه دا ما چې اوس شروع کو نو بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم وایي او بسم الله الرحمن الرحیم بوم وایي ځکه الله پاک جل جلاله فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. کله چې قرآن پاک لولئ نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا وایي او حدیث مبارک کے فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کل امر ذی بال
لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر. هر هغه کار چې د اهتمام والا وي، د لوی شان والا وي او هغه په بسم الله سره شروع نشي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه لنډې بوچې وي. او قرآن کریم خو یقینا چې محتم بالشان کار ده، نو هغه به بسم الله سره شروع کوي. رونه بعضې خلک دي ښه هغه د سورت براءت نه مخکې بعضې الفاظ جوړ کړي دي. اعوذ بالله من غضب الجبار. علماء کرام فرمای دا ویل بدعت دی. الکه چې شریعت مبارک نه دی ویلی نو ته څه ځان نه وایې. بعضې خلکو د قرآن شریف په دې غاړه باندې دا لیکلي دي اعوذ بالله من غضب الجبار. نه دا ویل بدعت دی. علماء کرام فرمای چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه نه ثابت، د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه نه ثابت، نو بل څوک ده چې هغه راپاسي او د ځان نه کلمات جوړ کی او د دې په سر کې ولیکي. لہذا د سورت براءت په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم چې نشته د هغې دا وجه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. انشاءاللہ بیا به نور ترجمه کو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. خدای پاک دا رمضان المبارک را روان دا په خیر و عافیت سره راولي. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بدا دعا فرمایلا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. خدای پاک دا مونږ په رجب مبارک میاشته کې او د شعبان په مبارک میاشته کې برکت واچوي. وبلغنا الی رمضان وبلغنا الی رمضان. خدای پاک مونږ رمضان المبارک ته ورسوي. نو خدای پاک مونږ ټول رمضان المبارک ته ورسوي. خدای پاک مونږ ټولو نه رضا شي. خدای پاک مونږ ټول چې کم گناهونه کړي دي ټولو ته معافي نصیب کړي. خدای پاک مونږ توبه وباسو د کفر شرک ریاکارۍ بدعملۍ نه، د هر بد عمل نه. خدای پاک مونږ ټولو نه توبه وباسو او دا مبارک او پاکه میاشت را روانه ده. خدای پاک مونږ ټولو ګناهونه معاف کړي او زمونږ ټولو ګناهونه خدای پاک په نیکو باندې بدل کړي او د ټولو مسلمانانو خدای پاک د خیر فیصلې وفرمایي. خدای پاک مونږ ټول د شرور و آفات و بلیاتو نه وساتي. خدای پاک مونږ ټول حرمین شریفین ته بارها بارها بوزي او خدای پاک د ټولو د حرمین شریفین مقدس مقامات و زیارتونه نصیب کی. خدای پاک د حرمین شریفین او د بیت المقدس شریف او د تمام جماعتونو مدارسو خانقاهونو او د علماء کرام او د مسلمانانو خدای پاک حفاظت و فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.